زما محترم مسلمانان ورونو، قرآن پاک کې چې بنیادی طور کم مضامین ذکر کړی شوي دي، په هغه مضامینو کې یو اهم ترین مضمون د الله وعدی دي. اهل ایمان سره الله پاک مختلف وعدی کړي دي. مثلا قرآن پاک کې الله رب العزت فرمایي وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، پمنګ لازم دي چې منګ به د اهل ایمان خلکو نصرت او امداد کو. وان جندنا لهم الغالبون، زمنګ دا لشکر دا بغالبی. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، د کافرو په مسلمانانو باندې هرگز تسلط او غلبه ناراضي. وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، الله وعده کړی د هغه خلکو سره چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کړی دی، لیستخلفنهم فی الارض، چې په ځمکه کې به الله رب العزت دوی ته خلافت حکومت ورکوي، کما استخلف الذین من قبلهم، لکه څرنګه چې هغه خلکو ته غلبه ورکړې وه چې د دوی نه مخکې کم خلکو. وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، او الله چې دوی له کم دین خوښ کړی دی نو هغه دین دی له به الله غلبه طاقت او قوت ورکوي. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، او الله رب العزت به د دوی خوف په امن کې بدلی. دا څلور آیات مبارکه موږ ذکر کړي دي. په دې یو آیات مبارک کې مسلمانانو سره د نصرت تذکره ده، بلکې د الله د لشکر د غلبې تذکره ده، بلکې دا وعده ده چې کافر به غالب کیږي نه. او څلورم آیات کې الله پاک درې وعدې کړي دي. مسلمانانو ته به په ځمکه کې خلافت میلاویږي، دین به د دوی غالبیږي او خوف به د دوی په امن سره ختمیږي. دا ټول آیات مبارکه بالکل واضح دي، د دې معنا او مفهوم هم بالکل واضح او صفا دی. نو د مسلمان په ذهن کې چې کوم مسلمان د قرآن په آیاتونو کې غور او فکر کوي، یو سوال پیدا کیږي چې دې آیات مبارکه کې کومې وعدې شوي دي نو هغه وعدې نن زموږ سره نشته دی. موږ چې آیات ولولو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین، او موږ وګورو چې د مسلمانانو سره نصرت نشته، نو د دې آیات سره به موږ څه کوو؟ د الله لشکر به غالبي او موږ ځان ته د الله لشکر وایو او موږ مغلوبي، نو د دې آیات سره به موږ څه کوو؟ موږ ای مسلمانان او زموږ مخالف کافر دي، کافر به په موږ باندې غالب کیږي نه. آیات دا وایي، او چې موږ وګورو چې کافر غالب دي نو بیا به څه کوو د دې آیات سره؟ په دې طریقې سره چې ایمان او عمل صالح زمونږ په زندګۍ کې دی، ځمکه کې زمونږ خلافت نه، زمونږ دین په دینونو باندې غالب نه، موږ د خوف نه امن ته راوتي نه، نو د دې آیات مبارکه سره به څه کوو؟ د دې دوه کیفیت او حالت کې دی شي. یو کار چې هغه خو مسلمان بالکل نشي کولی، چې د دې وعدو نه یقین ختم شي، ځکه که چا په دې وعدو کې معمولی شانتی شک او تردد وکړو نو هغه مسلمان نشي پاتې کېدلی. د الله په صفاتو کې یو بنیادی صفت دا دی چې الله وعده خلافي کله هم نه کوي. علماء کرامو یو عجیب جمله ذکر کړې ده، ان زوال الکون اهون علی الله من لا ان يحقق وعوده للمؤمنین. الله دا ټول کائنات ختم کی، دا وړه خبره ده په مقابله د دې کې چې الله رب العزت خپل یو وعده چې د مؤمنانو سره کړی ده هغه پریدي. او څنګه به الله وعده پریدي؟ ومن اصدق من الله حدیثا، دا الله نه رښتونی خبره د چا نشي کېدلی. ومن اوفا بعهده من الله، دا الله نه زیات مضبوطی وعده والا انسان نشي کېدلی. دویمه لاره دا ده چې الله دا کمی وعدې د کمو خلکو سره کړي دي، نو موږ په دې کې د خپل ځان متعلق بدګمانه شو
او مونږ ووایو چې هغه صفات زمونږ په زندګۍ کې موجود نه دي. الله وایي نصرت به کوم خو د مؤمنانو، نو شاید چې مونږ مؤمنان نه یي ځکه زمونږ دا نصرت نشته. الله وایي غالب کوم به خو خپل لشکر، نو شاید چې مونږ د الله حقیقي او اصلي لشکر نه یي ځکه مونږ غالب نه یي. الله وایي خلافت بم در کوم، دین بم ستاسو غالبوم، امن بم در کوم، خو دو صفتونه دي چې ایمان او عمل صالحي. نو شاید چې هغه ایمان زمونږ نه وي کوم چې الله ته مطلوب دی، هغه قدر عمل صالح زمونږ نه وي کوم چې الله رب العزت ته مطلوب دی. په دې حیثیت سره د الله دغه وعدې زمونږ په حق کې پوره کیږي نه. موږ به په دې دور او په دې زمانه کې د خپل ځان متعلق ډیره زیاته بدګماني کوو. خپل هر عمل او خپل هر نظریه باغی کې به موږ د بدګمانۍ سره مخ چې یاره زه هغه معیار ته نه یم رسېدلی، ما کې کمی او کوتاهي ده. او د الله متعلق به ډیر لوی حسن ظن د ایمان حصه لرو، او دا د کائنات د ټولو نه لوی او قیمتي سرمایه ده د انسان دپاره. د الله په وعدو نافذ کولو کې الله دپاره هیڅ قسمه څه رکاوټ نشته. د الله قدرت او طاقت په هغې کې نه مخکې کمی و نه اوس پکې څه کمی شته، خو رکاوټونه صرف او صرف زمون خپل ذاتی کوتاهی دي. او موږ صحیح د صحابه کرامو په دور کې چې پیغمبر علیه السلام موجود و، د کائنات د ټولو نه قیمتي او افضل ترین دور، په هغې کې په وړو وړو لغزشونو باندې د الله نصرت او امداد ودرېدلی دی. نو په دې دور کې چې د صحابو په شانتي عمل نشته دی، پیغمبر علیه السلام زمونږ په منځ کې موجود نه دی او دومره غټ غټ ګناهونه موږ کوو، نو د الله نصرت او امداد به څنګه راشي. غزوه حنین کې صحابو باس په دیو کو چې مونږ خو ډېر وړوکي ګروپونو کې او ډېر لوی فتوحات هم کړي دي، او نن خو زمونږ تعداد ډېر زیات سیوا دی، موږ شکست نشو خوړلی. نو الله په ابتدا کې دوی د شکست سره مخ کړه، او په غزوه احد کې یو اجتهادي غلطۍ په بنا باندې یو څو کسانو د پیغمبر علیه السلام یو خبره ونه منله، نو الله والله فتح په شکست کې بدله کړله. مفسرین فرمایي که په غزوه حنین کې داسې نه وی شوی نو د الله د ذات یقین به کمزوری شوی، د الله په ذات د یقین په ځای په تعداد یقینو، نو الله والله هغه یقین مات کو. او په غزوه احد کې که دا فتح په شکست کې نه وی بدله شوی، نو د پیغمبر علیه السلام د اطاعت مضبوطوالی به د صحابه کرامو په زړونو کې باقي نه وی پاتې شوی. نو په دغه دواړو شکستونو کې د مسلمانانو دپاره ډیر لوی خیر. اوس چې د صحابه کرامو په دور کې داسې کیږي، نو موږ د کمزوري ایمان والا خلک چې په شرکیاتو مبتلای، حرام خورۍ کې مبتلای، معاشرتی فسادات، معاشره د هغې نه ډکه ده، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه محرومئ، نو څنګه به په موږ باندې د الله نصرت او امداد نازل شي. محترمو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت خپل نصرت او وعدې پوره کوي، خو د حقیقي مؤمنانو سره موږ حقیقي مؤمنان نه، د صادقه خلکو سره موږ صادقه نه. هغه خلک چې د الله کتاب مخې ته خپل خواهشات ودروي، د الله د رسول د اطاعت مخې ته د خپل نفس خواهشات ودروي، هغه خلکو سره الله پاک خپل وعدې کړي دي چې خپل ځان یې په الله باندې خرڅ کړی او ځان داسې ګڼي چې زما هېڅ قسمه څه اختیار نشته. قرآن یو نظام ذکر کړی دی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، چې مخکې خلک ډیر خو بیا د دوی نه پس نور خلک داسې راغلی چې هغوی مونځ ضایع کو. مفسرینو اتفاق په دې باندې کړی چې د مونځ د ضایع کېدو نه مطلب څه دی. فرمایي د مونځ د ضایع کېدو مطلب دا نه دی چې دوی مونځ پرېښودو او مونځ یې کوو نه، بلکې د مونځ د ضایع کېدو مطلب دا دی چې تفریغ مضمونها بلا مضمون، چې دوی د مونځ هغه روح او حقیقت په هغې کې چې هغه کومه معنا او مفهوم دی، کم سبق او کم درس پکې دی، هغه سبق او هغه درس خلکو پرېښود. نو الله رب العزت فرمایل چې د دوی د ماقبل خلکو د چا چې دوی جانشین دي، د هغوی سره چې زمونږ کم نظام د وعدو هغه نظام موږ بدل کو او د دوی نه هغه نصرتونه او امدادونه اوچت کړل.
ځکه چې د دوی مونځ دوی د فحش کارونو نه منې نه کړه، دوی د ګناه نه منې نه کړه، د دوکې او حرام خورۍ نه یې منې نه کړه. نو مونځ خو صرف او صرف د قیام او د قعود نوم نه دی، مونځ خو یو نظام د زندګۍ دی. نو هغه نظام د زندګۍ چې کله د انسان زړه ته کوز شوی نه نو د مونځ حقیقت انسان ته حاصل شوی نه دی. حج خو صرف او صرف دې ته نه ویلی کیږي چې انسان بس احرام وتړي او لاړ شي او فرایض پوره کی. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي من حج بمال حرام، یو سړی حج کوي او مال حرام دی، وقال او دا وی لبیک اللهم لبیک، دا ناری وخی نو په دغه وخت کې دته ویلی شي ینادیه منادن، یو آواز کوونکې ورته د الله د جانبه آواز وکي الله لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نستا د پاره څه لبیک شته دی، حاضري ستا نه لګي او نه ستا څه نیکبختي شته دی، او دا حج دې امتا ته واپس کړی شي ستا د حج مقبول نه دی. ځکه چې د حج حقیقت نه دی حاصل. همدارنګې روژه ده، روژه د خوراک څښاک نه منې کېدو ته نه ویلی کېږي. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع اکله وشرابه. یو سړی دروغ خبرې او د دروغو په تقاضو باندې عمل پرې نه دي نو الله رب العزت ته د ده په خوراک او څښاک پرېښودو کې هېڅ مطلوب نشته دی. نو اصل څیز هغه د دې عباداتو روح په خپله زندګۍ کې راوستل دي. اوس الله پاک فرمایي چې دغې خلکو مونځ ضایع کو، یعنی د مونځ د آدابو خیال یې ونه ساتو نو الله نظام بدل کو دوی ته. نو چې یو قوم و ملت مونځ پرېږدي د مونځ روح خو پرېږده هغه ظاهر هم پرېږدي نو د الله نصرت او امداد به دې خلکو ته څنګه میلاو شي. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي لن تغلب امتی من 12,000 من قله، که زما امت 12,000 کسانی او بیا هم دوی شکست اخري نو دا به د دې وجې نه شکست نه خوړلی چې تعداد یې کم دی. بس چې 12,000 مسلمانان شو د ټولې دنیا د کروڑونو خلکو سره مقابله کولی شي. خو شر دا دی چې اصلي او حقیقي مسلمانانی چې د 12,000 نه سوا شي کروڑونو ته ورسي او بیا هم مغلوبوي په دنیا کې نو تعداد د خپل کم نه ګڼي. ایمانی صفاتو کې کمزوري ده، د هغه صفاتو په وجه باندې دا ناکام او نامراد دي. او قرآن پاک یو زبردست نظام ذکر کړی دی ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، چې الله رب العزت هم ګورې بالکل نه پرېږدي حتی یمیز الخبیث من الطیب، تر څو پورې چې خبیث د طیب نه جدا کړی دی. الله تاسو نه پرېږدي، ازمایښونو مسلې به راځي او الله هم چڼکی پاک او ناپاک د یو بل نه جدا کوي. تر څو پورې چې پاک د ناپاکو نه جدا کړي نه نو الله هم پرېږدي نه. ازمایښونه او تکلیفونه به په مختلفو طرزونو او په انداز تاسو په زندګۍ کې راځي. زمونږ ګورئ 2 دعوې دي. یو موږ وایو چې موږ اهل ایمانی، موږ وایو چې موږ د پیغمبر علیه السلام امتیانی، لا اله الا الله، په دې کې موږ د الله د توحید دعوه کوو، محمد رسول الله، په دې کې موږ د پیغمبر علیه السلام د رسالت دعوه کوو. لیکن صرف او صرف دا دوانه خبرې د دعوې د حده پورې دي. حقیقت زمونږ په دې دوانو خبرو کې په صحیح معنو کې نشته دی او په حقیقت او په دعوه کې ډیر زیات فرق. یو سړی وایي چې ما سره کروڑونه روپۍ دي او زه مالدار یم او 1 روپۍ م ورسره نه، او یو سړی هغه ویم نه خو د هغه سره کروڑونه روپۍ دي نو دواړه برابر نشي کېدلی. نو دعوا چې هغې پسې شاته حقیقت نه هغې کې هیڅ قسمه څه زور او طاقت نه. موږ په دې دور او په دې زمانه کې د الله د ایمان او د هغې د دعوې د حقیقت نه هم لرې شوي او د پیغمبر علیه السلام د اطاعت د هغې د حقیقت نه هم لرې شوي. نو موږ چې دا کمې دواړه دعوې کوو دا صرف دعوې پاتې شوي دي او په دعوه باندې الله پاک چاله څه نه ورکوي. دعوه به یو سړی وکړي وایي به زه د دې ملک باچا یم، دعوه به وکړي دا ټول دنیا دا نظام زه چلوم. دعوه خو فرعون هم کړې وه چې زه ستاسو د ټولو نه غټ په دعوه اسم نه کیږي. حقیقت به په خپله زندګۍ کې راولئ او د حقیقت نه بغیر الله رب العزت انسانانو ته خپل نظام نه ورکوي. اوس تاسو وګورئ د خپلو معاملاتو جایزه واخلئ، د خپل خاندانی زندگی جایزه واخلئ
د الله رب العزت نظام په بازار کې وګورئ، په طاقت کې وګورئ، په کمزورۍ کې وګورئ، په خوشحالۍ کې وګورئ، په غم کې وګورئ، نو خپله به مخې ته راشي چې د دې دعوې څه حقیقت شته او که د دې څه حقیقت نشته. الله چې دا مصائب په موږ باندې رالیږي، کله مرضونه په موږ مسلط شي، کله ظالم حکمرانان په موږ مسلط شي، کله د بې اتفاقو سره مخ شو، دا صرف او صرف د دې دپاره رالیږي چې الله د پیو مجنونان د وینو د مجنونانو نه جدا کړي. شوره واقعه ده چې د لیلا کور ته به خلک ودرېدل وي مجنون پی غواړي، هغوی به ورته جامونه ډکول چې زه مجنون غواړي، نو بس مجنون له خو موږ هر څه ورکو. نو بیا ورته شک شو چې دا خلک جوړ اصلي او حقیقي مجنونان نه دي، دوکه کوي. نو یو ورځ چې جام ورولېږه نو لیلا ورته ویل چې مجنون تو وایه چې ستا د جسم وینه په کار ده دا جام ته ډک. نو خلک ټول د هغه ځای نه وتښتېدل، ویل چې موږ خو د پیو والا مجنونان د وینې والا مجنونان نه. نو موږ هم صرف او صرف د نوم والا مسلمانان، د حقیقت او اصلیت والا مسلمانان نه. او الله وایي په دې حالت هم بالکل نه پرېږدم، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جدا کومم بالکل دا پاک او ناپاک دا په جدا جدا صفونو کې ادرومه. نو د دې دپاره الله پاک دا مسلې رالیږلي. کله کرونا په موږ مسلط کی چې د ایمان یقین هم ګورمه، او کله د فرانس په شانتې بدماشان په موږ مسلط کی چې د ایمان حقیقت هم ګورمه، او مسلمانان تقسیم کی چې کم خلک د الله په نظام یقین ساتي او کم خلک د دنیا په ظاهري چمک دمق او رونق باندې نظر لري. اوس دو کارونه پکار دي، یا خو به موږ داسې کوو چې ګناه به کوو او بس ټول عمر به دا ذلت او رسوایي اوچتو، هر ځای کې به ناکام او نامراد وي، هر ځای کې به مغلوب وي، په ژوند کې مو پس د ژوند نه په هغې کې به هم د غمونو مصیبتونو سره مخ وي. او ظاهره خبره ده چې یو عقلمند انسان هم دا خبره نه خوښوي چې په دې دنیا کې دم زه ذلیل یم، په آخرت کې دم زه ذلیل یم. نو مجبوراً به موږ بیا دویم نظام اختیارو، او هغه نظام دا دی چې ګناهونه به د دې خپلو خپو د لاندې کو، او د الله دا نظام به په دې خپلو سرونو باندې کینو، کو به صرف او صرف هغه چې د الله مرضي، هر هغه کار نه به بچ کیږو چې د الله د مرضۍ خلاف. نو الله پاک به بیا خپل نظام بدل کی، دا جهان به د عزت او د امن شي، او هغه جهان به د عزت او د امن شي. په نن سبا دور او زمانه کې مسلمانان په هغه کیفیت کې زندگی تیری لکه یهود و نصارو چې په خپل دور کې تیروله. دعوی به کولې نحنو ابناء الله و احباؤه، چې من خو د الله ګوره ډیر مقرب او خاص خاص خلکی، لیکن د هغې باوجود عمل به د بغاوت. موږ هم دا دعوی کوو چې بس موږ خو مسلمانانی، موږ خو د ټولو نه ښه خلکي، او اعمال ټول عمر د الله د نظام خلاف کوو. نو الله یهودو سره چې څه وکړو هغه حالات په موږ مسلط دي، الله چې د عیسایانو سره څه وکړو همغه حالات په موږ باندې مسلط. او یاد ساتئ چې دا دور نه د غفلت دی او نه د خوشفهمو دی. په دې دور کې مسلمانان دو څیزونه تباه او برباد کړو، یو په غفلتونو کې مبتلا دي. د مسلمانانو یو ډیره لویه ډله مړه دا په خپل نظام کې څه خبره نه ګڼي چې مسلمان مغلوب دی او که غالب دی. اهل اسلام ته نقصان رسی او که ضرر رسی، د اسلام جنډې ښکته دي او که د اسلام جنډې بره دي، شاعر محفوظ دی او که شاعر محفوظ نه دي. یو لویه ډله په دې غفلتونو کې مبتلا ده، او بله یو لویه ډله هغه په خوشفهمو کې مبتلا ده. هغوی چې مړه بس هر څه ټیک دي، احساس بالکل نشته دی چې د خلافت راشده د دور او په دې دور کې څومره تفاوت او څومره فرق راغلی دی. په داسې حالاتو کې عملی اقدام پکار دی، او علماء د نظام د بدلولو دپاره یو نصاب ښودلی دی چې په دې نصاب باندې کم یو انسان زندگی اپناو کی، الله به د په ژوند کې مذهبي انقلاب راولي، اسلام او اهل اسلام به په دې سره غالبیږي. لومبۍ خبره دا ده چې حقیقي توحید به په خپله زندګۍ کې راولو. دا لفظ خو ډېر مسلمانېږي چې موږ موحدینی او موږ اهل توحیدی، لیکن دلتم توحید موږ صرف او صرف د دعوې د حده پورې اپناو کړی. زموږ په توحید کې حقیقت نشته دی، او د هغې وجه او د هغې سبب دا دی چې حقیقي موحد هو هغه کس ته ویلی کېږي چې صرف د الله د ذات نه ایریږي. قرآن پاک کې الله د صحابو صفت ذکر کړی، الذین قال لهم الناس
خلکو دې صحابو ته ویل ان الناس قد جمعوا لكم، خلک ټول ستاسو خلاف را جمع شوي، فخشوهم ویریږئ. خبر رالی چې ټوله دنیا ستاسو خلاف ودرېدلې، ټولې قبیلې او ستاسو خلاف را جمع شوي، خوف او حراس پیدا کوي. فزادهم ایمانا، د هغوی ایمان نورم سیوا شو. وقالو حسبنا الله ونعم الوکیل، هغوی ویل الله موږ له کافي دی او الله به زموږ کارونه درست کوونکی او ټیک کوونکی دی، موږ دې د خپل ځان جایزه واخلو. نن چې په مسلمانانو باندې کومه حمله وشي او د عملی اقدام وخت راشي، مسلمانان وایي په دنیا کې به تنها پاتې شو. که د فرانس سفیران هم وکاږل نو یورپ به زمونږ سره تعلقات ختم کی، نو دا توحید نه دی. توحید د انسان په زندګۍ کې دا دی چې زه په حق لار ولاړم نو یو دی په میدان کې ولاړ. ګورې د حق او د باطل دا معرکه دا د همیشه نه ده او همیشه به ای، او کله به یو غالب کیږي او کله به بل مغلوب. خو د ټولو نه لوی نقصان او ضرر دا دی چې باطل په میدان کې ځان له ولاړ په مقابله کې حق نه ولاړ. تباہی و بربادی دا ده چې باطل خو میدان کې ولاړ دی خو په مقابله کې حق نشته دی. دا د هلاکت او د بربادۍ لوی نښه او لوی علامت دی. نو موږ دی یو پاتې شو، هر څه دي په موږ باندې بند شي، خو چې موږ د الله په توحید ایمان لرو نو د توحید نه غټه او لویه سرمایه نشته. موږ به د هغې په مقابله کې هر قسمه ظاهري تاوان ته تیاری. حقیقي توحید چې کله د انسان په زندګۍ کې راشي نو نظر صرف او صرف د الله په ذات. مسلمان چې لاس اوچت کی او دعا کوي نو داسې ګڼي چې تمام کائنات زما د دې لاسونو د لاندې دی او د دې تمام کائنات دا چابیانې دا زما د دې لاسونو د پاسه دي، او زه چې د الله نه وغواړم نو د دې کلهم کائنات دا ټولې چابیانې اوس زما د لاسو کې راځي. دا ټول کائنات اوس زما په دې قدمونو په دې خپو کې راځي. نو بیا اصلی و حقیقی توحید د انسان په زندگی کې راشي. هر یو عمل کې د خپل ذات نفی کوي انسان او د الله د ذات اثبات کوي. وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي تا چې کله اشتل وکړو نو تا نو کړي د اشتل. د اشتل په اصلي و حقیقي معنو کې الله رب العزت کړو. موږ چې څه کوم الله په خپله وایي وما رمیت اذ رمیت، تا اشتل کړو او اشتل دی نو کړی، یعنی ظاهری خو تا کړو، حقیقی اشتل الله کړو. وما رمیت حقیقتا اذ رمیت ظاهرا، حقیقت کې د اشتل تا نو کړی، بظاهر چې کله تا اشتل. نو موږ چې د دنیا په زندګۍ کې بظاهر عرض کو، حقیقت کې موږ نه کو. حقیقت کې به موږ صرف او صرف د الله په ذات باندې یقین ساتو. او توحید هدا دی چې انسان د الله د راضي کولو دپاره د کلهمی دنیا سره په مقابله او په جنگ باندې ودرېږي. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند خفا دو جہاں سے میرے لیے ہے. وی توحید حقیقت کې دا دی چې الله په ورځ د قیامت وي چې دا سړی د دې دواړو جهانونو نه خفو د صرف او صرف زما د وجې. دواړو جهانونو نه چې مخ اړولی صرف او صرف زما د خاطرې اړولی. دا د توحید حقیقت دی او کیږي به هغه کم چې د الله اراده شي. په کائنات کې د الله د ارادې نه بغیر هیڅ هم نه کیږي او د الله هر اراده د حکمت نه ډکه ده او د الله هر یو حکمت د مطلق خیر نه ډک دی. نو صرف او صرف خیر به په کائنات کې کیږي. دا چې انسان خپل زړه ته باچي او په دې باندې یقین وکړي نو بیا د توحید حقیقت د په زندګۍ کې راشي. لا ينفع حذر من قدر، کار څومره احتیاط کې خود تقدیر مقابله نشي کولی. دا مطلب نه چې احتیاط به نه کې، مسلمان به تمام اسباب اختیاری خو په اسبابو به بالکل یقین نه ساتي. دا دوه خبرې ډېرې زیاتې عجیبه دي. کافر صرف او صرف اسباب اختیاری او په اسبابو یقین لري، دا شرک دی. مسلمان اسباب اختیار نه کی، بالکل اسباب پریدي. دا د پیغمبر علیه السلام د اسلوب او د طریقې خلاف. پیغمبر علیه السلام په یو غذا کې د اوسپنې دوه لباسه اچولی دي او د اعتدال لاره به صحیح، اسباب به اختیارې خو اسباب به هیڅ نه ګڼي. که اسباب دې نه اختیارول نوم غلطه کې،
که اسبابو باندې یقین کې چې دا ماسک می بچ کړي او دا فاصله می بچ کړي او دا سینیټایزر می بچ کړي او دا د کور نه نوتل می بچ کړي، نو په دې صورت کې هم په غلطۍ باندې بالکل به یقین صرف او صرف د الله په ذات ساتي. نو اسباب به اختیار کی او یقین به په ختم کی. دسې بیا وګڼي چې د سره می اسباب اختیار کړي نه دي، نو بیا به ستا په زندګۍ کې اصلي او حقیقي توحید راځي. او حقیقي موحدین په کائنات کې ډیر زیات کم دي، ځکه چې د الله په دغه صفاتو باندې زمونږ یقین نشته. ان الامر كله لله، کارونه صرف او صرف د الله په لاس. الیه یرجع الامر کل، ټول کارونه الله ته واپس کیږي. والله غالب علی امری، الله په تمامو کارونو باندې غلبه ساتي. زمونږ توحید د شرک د ملاوت نه ډک شوی دی، ځکه مونږ ته الله د موحدینو خلکو هغه صفات او هغه وعدې نه پوره کوي. شرک صرف دې ته نه ویلی کېږي چې انسان بت ته سجده وکړي، دا خو شرک جلی دی. خپل خواهش د الله په فیصلې باندې غالب کی، د الله په حکم باندې غالب کی، دام شرک دی. دې ته شرک خفي ویلی کېږي. د الله مخې ته د سرخ کته کولو پځې باطل او ظالم ته سرخ کته کی، دام شرک دی. د حق کلمې په ویلو کې پروا د دې خبرې وکړي چې ژوند مې ختمیږي، دام شرک دی. انسان هغه ته ویلی شي چې ګناه پرېږده، فاخذته العزت بالاسم، ځکه تکبر او غرور پیدا شي وي نه پرېږدم، دام د شرک خفي او حصه ده. کافر کشته جوړه کړله، ویدا بالکل نه ډوبېږي، پاک ورځ باندې الله ډوبه کړله. په دې طریقې اوس مسلمان هم وای چې کور مې داسې جوړ کړی دی، زلزله پروف دی، بس زلزله دې ته نقصان او ضرر نه رسوي. نو دا خو توحید نه دی. اسباب ټول قائم کا، خو صرف او صرف د الله په ذات باندې یقین وساته. نو لومبې به موږ حقیقي توحید په خپله زندګۍ کې راوړو. صحابي ته پیغمبر علیه السلام فرمایلیو که څوک د سیزي نو د ایمان د خبرې نه رسته کېږم. او دویم به موږ خپله زندګۍ کې توبه راول. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه روایت هم دی او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم دی، فرمایی ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه، چې کله مصیبت نه دی نازل شوی مگر د ګناه په وجه. کم مصیبت چې نازلیږي د مسلمانانو د ګناهونو په وجه نازلیږي، او کم مصیبت هم اوچت شوی نه دی مگر د توبې په ذریعه سره. هر مصیبت د هغې سبب ګناه او د هغې د اوچتېدو سبب توبه. دنیا د مصیبتونو ډکه ده، په مقابله کې کائنات د توبې نه ډک کا، مصیبتونه به ټول په خپله اوچت شي. معیشت کې نقصانی مصیبت دی، د ګناه اثر دی. توبه وکاږه ټیک بشي. کور کې بې اتفاقي ده، مصیبت دی، د ګناه په وجه دی. توبه وکاږه نظام به ټیک شي. دریم به مسلمان په خپله زندګۍ کې حقیقي عبادت او عمل صالح راولي. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي، عجیبه حدیث مبارک دی، العبادت فی الحرج کهجرت الیہ، چې د فتنې په دور کې یو انسان عبادت کوي، دا داسې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي لکه ما ته چې هجرت وکړي. د فتنې د دور نه څه مراد؟ د دروغ غلبۍ رښتیا کم شوي، بې پردګي عامي، خائن انسان ته امین ویلی کیږي، امین ته خائن ویلی کیږي، صادق ته کاذب ویلی کیږي، کاذب ته صادق ویلی کیږي، غیر اهل ته د هغوی منصبونه حواله کړی شي. مسلمان سحر مسلمانی ماخام کافر شي، ماخام مسلمانی سحر کافر شي، دین بیلی او دنیا ګټي، نو دا د فتنې دور دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي که په دغه دور کې یو انسان عبادت شروع کی، نو د مکې مکرمې د مشرکانو رونق پړق پړوق طاقت او قوت او غلبه هر څه پرېښودلو او مدینې منورې ته انصارو ته دارالی. دا داسې دی لکه د چې هجرت وکړو. په دغې خلکو کې چې انسان عبادت اختیار کړي دته د هجرت اجر او ثواب مله. او کم هجرت؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم هجرت ماته کړی، صحابو د هجرت په وجه څومره کمال حاصل کړی. د فتنې په دور کې په عبادت کولو سره هغه کمال مسلمان ته حاصلېږي. نو په داسې دور کې به بیا ته د اصحاب کهف غار ته ننوځي. د اصحاب کهف غار کم ځای کې دی؟
دغه دفتر کې چې دا ټول خلک پکې رشوت اخلي ته پکې ما اخله ته په هغې کې د اصحاب کهف بغار کې ناست دغه بازار چې ټول خلک پکې دروغ وایي ته پکې بالکل مه وایه تا په هغه بازار کې ځان دپاره د اصحاب کهف غار جوړ کړی دی دغه معاشره چې ټول خلک د ګناهونو سره مخ ته ترې ځان وساته ته د اصحاب کهف په غار کې محفوظه ناست دی او تا گویا د مکې مکرمې هغه ابتدایي د کفر او د شرک دور او میدان پریښی دی او د مدینې منورې باغ او بهار ته تا هجرت کړی دی او هغې ته تللی او څلورم علماء کرام فرمایي چې دا زندگی به ډېره قیمتي کړي چل ول به نه کې دا ژوند دا به داسې یو صدقې جاریه جوړ کړي چې مړ شي نو تر د قیامته پورې چې درته د هغې مزې او خوندونه میلاو شي په دې شته ژوند کې به داسې یو باغ د نیکو وکرې چې په قبر کې پروته مې نو چې د هغې میوې درته میلاویږي او دا به څنګه کیږي د نیکۍ محنت او کوشش د عام کېدو به شروع کړي د بدۍ روکتام به په خپله زندګۍ کې راول بلغو عني ولو آیا پیغمبر علیه السلام فرمایي موږ نه ورسوئ چې یو آیات ولیم نه یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته رالی دیهاتي د بانډې نه یعنې جی یو خبر راته وکړئ چې مخکې خلکو ته ورسو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره ذرې برابر چې خیر وکړو ابم ویني بدله به ورته میلاو شي د ذرې برابر چا شر او ګناه وکړه هغه به ویني هغه ویل کفیت بس همدا خبره کافي ده دا یو آیات زده کو او بس دی په معاشره کې عام کو خوري کو موږ هم په خپلو معاشرو کې کم مجلس کې چې کینو په هغه مجلس کې خیر غالب کو هغې کې چې څومره خلاف شرع کارونه کېږي هغې کې روک ټوک حکمت سره تدبر سره مینی محبت او شفقت سره ځکه چې دا پیغمبري اسلوب دی نرمۍ سره جهد مسلسل او کوشش سره موږ په خپلو مجلسونو کې غلبه راول په چېرته په خپل ملګري دې محنت کړی مزګزاره دې جوړ کړی رشوت نه دې منې کړی فلمونو ډرامو نه دې منې کړی حرامخورۍ نه دې منې کړی دی چېرته د نیکۍ یو عادت دې وله زندګۍ کې راوست دا زموږ په منصوبه کې د سره شامل نه دي زمونږ په تعلقاتو کې دا پهلو د سره شته نه 20 کاله یو ځای کینی او یو 5 منځونه په ټیم د تکبیر اولا سره کوي او دا بل په 20 کاله کې په موږ راوانړه دا موږ خپل ژوند ضایع کوو دا موږ خپل ژوند قیمتي کړی نه دی پکار ده چې موږ د معاشرې خلق قیمتي کو او پنځم کار علماء کرام فرمایي چې منازعات جنگ جګړې او فسادات به پرېږدي مسلمان د ذاتی فیدې په مقابله کې هغه د عالم اسلام فیدې ته ګوري چرته هم داسې نه کوي چې ذاتی لالچ هغې له ترجیح ورکړي او د امت مسلمه خیر او فیده پرېږدي باهمي تعاون به د یو بل سره کو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی دي وی تاسو خپل منځ کې جګړې مه کوئ وی که جګړې مو کړو اوبه خویږئ او هوا به د نوځي طاقت او قوت به مو ختم شي لکه څرنګې چې پوکڼۍ د هوا نه ډکې وي سورې پکې وشي هېڅ هم پاتې نه شي ماشومان لوبې کوي پوکڼۍ اولي راولي یو سورې پکې وشي سم پاتې نه شي که تاسو جنگ جګړې شروع کړئ خپل منځ کې فسادات نو دقسې دا هوا به خارج شي هېڅ به هم ستاسو په لاس کې پاتې نه شي او ګورئ د سوچ خبره ده د کافر متعلق ویلی شوي دي چې وتحسبهم جمیعا وقلوبهم شتا تاسو به اینې چې دا یو دي خو زړونه د یو بل نه جدا دي دا د کافرو علامت نن په مسلمانانو باندې دا علامت صادق دی ښکاري یو ډله یو جماعت او زړونه د یو بل نه بالکل مختلف دي او د الله یو نظام دی قانون دی د باهمي اتفاق او عداوت خلق به یو کیږي څنګه او خلق به مخالف کیږي څنګه نسو حظا مما ذکروا به فعرینا بینهم العداوة والبعضاء الى یوم القیامه الله رب العزت فرمایي دی خلکو دی ته چې کوم نصیحت کړی شوی شریعت ورکړی شوی د هغې یو حصه پرېښودله نو یې موږ د دوی په منځ کې عداوت او بغض تر د ورځې د قیامت واچ کوم ځای کې چې ګناه کېدله د هغې یقیني اثر او نتیجه دا ده چې په خلکو کې به نفاق پیدا کېږي جنگ جګړه او فساد به د هغوی په منځ کې پیدا کړي د یوې ګناه په وجه
د مسلمانانو دوه ډلې او جماعتونه د یو بل مخالف کیږي او د یو بل سره نښلي او نتیجه او اثر به دی چې واپس تر څو پورې دوی توبه نه وکاږلي نو هغه جنگ جګړه او فساد به نه ختمي. وی موږ نا امیده کیږو نه، مایوسی د مسلمان په زندگی کې کفر دی، دا به بالکل مایوسه کیږي. پیغمبر علیه السلام هجرت کوي، سل اوخان هغه چاته ملاویږي چې پیغمبر علیه السلام شهید کو، یې ژوندې د مکې مکرمې کفارو ته پیش کو. سراقه ورپسې لګېدلې دومره وږی دی، لوږه ده، غربت ته قاصالی ده چې د دې سلو اوخانو حاصلولو دپاره خپل سر په تلي کې ایښی دی. خو پیغمبر علیه السلام ورته په هغه حالت کې فرمایي کیف بک اذا لبست سواری کسرا، چې سراقه ته چې د کسرا او بنګړي په دې خپلو لاسو کې روچت کې نو څه حالت او کیفیت وي. په دې وړو کې جمله کې یو دومره لوی داستان پروت دی د امیدونو نه ډک چې اوس خو ته ما پسې رالګېدلی خو ما ته سم نشې ویلی، زه بچ او محفوظ یم، زه یو اسلامي مملکت قایموم، ته به د هغه اسلامي مملکت یو مضبوطه ستنې، بیا به هغه اسلامي مملکت د دنیا په لویو لویو طاقتونو غالب کیږي، د کسرا په شانتي حکومت به مغلوبه کیږي، د باچا نه به بنګړي راخلي او بنګړي به تا لاس کې نیولي. په کم حالت کې چې د سر قیمت لګېدلی دی چې سل اوخان ورکولی کی. مسلمان په هر قسمه کیفیت او حالت کې امید نه بالکل نه اخوا کی. او غزوه خندق دی، صحابه کرام خندق کنی، دومره لوږه ده چې په خېټو پسې ګټې تړلې دي او پیغمبر اسلام ته شکایت وکړو چې جی ډېر زیات وږي، وګورئ زموږ په خېټه ګټې دي، موږ چې ملا هم راماته نشي. پیغمبر علیه السلام د خپلې مبارکې خېټې نه کپړه اوچته کړله، د یوې ګټې په ځای دوه ګټې په دې خېټه پسې تړلې او په هغه وخت کې چې پړق وشو پیغمبر علیه السلام د دنیا متمدنه ښارونه یاد کړه چې هغه الله ماته وښودل دا به ټول ستاسو د قبضې د لاندې راځي. خلک وایي چې مونږ خو په خېټو پسې ګټې تړلې، دومره کمزوري کافر راته یو شوي مقابلې ته د ورتلو په ځای خندق کنو چې را نشي خواله او خوب دا لیدلی کېږي چې د ټولې دنیا متمدنه ښارونه به ستاسو په قبضې کې راځي. دا ایمانی امید دی. کافر که هر څومره زورور شي طاقتور شي، موږ به خپل د اسلام د غلبي امید د ژوند نه ختمون. بل به دا چې موږ به د حادثاتو نه سبق اخلو، کوم ځای کې چې څه کمزوري او غلطي وشوله سبب به ګورو او آینده دپاره به د هغې نه لوی عبرت اخلو. یورپ کې یو ډېره لویه حادثه وشوله، خلک ټول خفه و. د هغوی هغه مشر وویلې چې د دې حادثې نه به موږ دومره سبق واخلو چې دا حادثه بجای د حادثې دا به زموږ دپاره یو نعمت جوړ شي. او کافر خو صرف په دنیا نظر ساتي، مسلمان د دنیا سره سره په آخرت نظر ساتي. کم ځای کې د خپه وښویدله نو سبب به تلاش کې او دومره فایده به ترې حاصلې چې آینده د خپې د ښویدو نه بالکل بچ او محفوظ پاتې شي. هره ګناه له به سبب ګوري چې ولې دا وشوله او هغه سبب به ختم کې او آینده دپاره به 100% د هغې نه بچ او محفوظ پاتې شي. ایمانونه به ژوندي کوو، ایمانونه به تازه کوو. زموږ ایمانونه اوده شوي دي، زموږ ایمانونه زاړه شوي دي. حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم، ستاسو په دې سینو کې د ایمانونه داسې زړیږي کما یخلق الصوف، لکه څرنګه چې کپړه زړیږي. فاسأل الله ان یجدد ایمانکم، الله نه وغواړئ چې ستاسو دا ایمانونه ژوندي کړي. لکه څرنګه چې باغ کمزوری شي او میوه کمه وکړي نو خلک د ماهرینو سره کینی چې د دې باغ دا میوه کمه شوې ولې ده، نو ورته وایي پلان کې سپری وکړه، داسې ګوډ وکړه، دا سره واچو، داسې کټایي وکړه، د باغ میوه به دې سیوا شي. زمونږ د ایمان یو باغ دی، هر یو سړي یو باغ جوړ کړی دی ځان له. ولې د باغ دا میوه کمه ده؟ عبادت ولې کم دی؟ شوق او ذوق ولې کم دی؟ په دې به د علماو سره مشورې کوو، تجدید به په خپل ایمان کې راولو چې هغه میوې نور هم سیوا شي. او حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي ما من قلب الا وله صحابه صحابه که صحابة القمر، چې هر یو زړه باندې داسې ورېځ راځي لکه په سپوږمۍ چې ورېځ راشي. سپوږمۍ رڼا کوي او ورېځ پرې راشي ویسته تکه توره تیاره شي. د مسلمان په دې زړه کې د ایمان شمع روښانه ده او کله ناکله پې د ګناه ورېځ راشي ایسته هغه رڼا کمه شي
او سپوږمۍ باندې چې ډېره وریځ راشي نو ډېر وخت دپاره تیاری او لږه وریځ چې راشي لږ وخت دپاره تیاری. په مسلمان باندې چې د کفر او د شیطان لوی غلبه راشي نو ایمان ډېر وخت له بېنوره کی او چې وړه راشي نو لږ وخت له بېنوره کی نو موږ به فوري دغه تیاري ختمو او دا رڼاګانې به په خپلې زندګۍ کې راوړو. علماء کرام فرمایي چې د مسلمان په زندګۍ کې دوه قسمه ورځې د په دې زړه راځي. یو هغه دی چې د هغې په وجه ته فرایض پرېږدي، واجبات پرېږدي، په حرامو کې مبتلا شي نو دا ډېره خطرناکه طوفاني ورځ ده، په دې کې ډېر فکرمند شه. او یو داسې ورځ د مسلمان په دې زړه باندې راشي فرایض ادا کیږي، واجبات ادا کیږي، حرامو نه بچ دی، خو کوم اضافي نفلی عبادات چې دی په هغې کې سستی او کمزوري پیدا شي. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ان للنفس اقبالا و ادبارا، دا نفس خلق دا کله د انسان مطیع کیږي، متوجه کیږي او کله شاکی د خلقون مخالف کیږي. فإن اقبلت فاحملها على النوافل، نو چې کله دی دا نفس اطاعت گزار شو، یو وخت رالی د نیکی شوق پیدا شو نو نفلونه پې ور واچه. یو وخت داسې راشي سړی سم شوق کې راشي چې عبادت دا زبردسته موقع ده انخلا چې یو سیکنډ ضایع نه کې سمه فایده د دې نه اوچته کا. وإن ادبرت فاحملها على الفرائض، او چې کله انقباض رالی راټول شو دا نفس د نیکی شوق او رغبت بالکل نه، نو کم از کم فرایض او واجبات خو پې ور واچم چې بنیادی او اهم څیزونه خو پرې نه دي که نه. جهاز چې ګوره کله الوزي نو رو رو رواني رواني او خوځېږي جقېږي، بیا چې بالکل هغه خپل د الوتو هغه لارې ته سیده شي بیا یو تیز جق وکړي او بیا اوچت شي. مسلمان هم ټول عمر کې دقسې د نیکۍ د دې لارې نه ګډوډي کږېږي را کږېږي خوځېږي اضطرابي حرکتي، او کله چې د شریعت لارې ته سیده شي بس بیا د دا سفر جنت ته روان سیده بیا جنت ته رسي. بیا په جاز کې دننه چې خلک ناستي نو د سره دا محسوسیږي نه چې دا روان دی او که ولاړ دی. دقسې دا نفس خوځول غواړي دا په ګډو وډو لارو مخ دا د سیدې لارې ته موږ یو ځل راوستو بیا به بالکل دا محسوس د سره نه کړو چې دا په یو سفر باندې روان دی. موږ چې کله په غلطو لارو روان مونځ کول یو ګران کار دی، بیا یو ځلې راسیده که نو څومره خلک داسې دي چې دا مونځ هغوی ته اړو څه کار نه ښکاري، بس اټومیټیک څنګه چې د مونځ وخت کېږي جومات ته راځي مونځ کوي دا د مونځ کې هغه خپله لار سیده کړې، دقسې رښتیاو کې لار سیده که، دقسې عفو درګذر کې سیده که، دقسې د سترګو لاره ټیک که، دقسې د غوږونو ټیک که، د ژبې ټیک که، بیا به ټول نظام درست شي او ټیک شي. او علماء کرام فرمایي د ایمان په دوه څیزونو تازه کیږي. تیهی مختصر ویم وخت ډېر تیر شو. یو دا د قرآن تدبر سره لوستل، یو آیات لوله معنی و مفهوم ته سوچ کو. پیغمبر علیه السلام یو شپه ټوله شپه یو آیات لوستو، عمر صاحب هم یو شپه ټوله شپه یو آیات لوستو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو شپې صرف یو آیات ویل او دا وخت کې په دې مخ مبارک داسې رالی وی په دې ګیره باندې اوبېدې. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ابن حبان دا روایت ذکر کړی سلسله الصحیحه کې راغلی، بالکل درست او ټیک مضبوط حدیث دی. بیا وی د پیغمبر علیه السلام په دې ګریوان اوبېدې، وی بیا لاندې زموږ کومه حجره چې وی هغه حجره لمده شوله، صرف یو آیات لوستو او وی دومره د هغې سره یې جړاګانې. دا تدبر زموږ د ژوند نه وتی، قرآن په آیاتونو پوهېږو نه چې دې کې څه دي. او دوی محترمو مسلمانانو د الله معرفت پیدا کړي، د الله ذات ګورې موږ بالکل نه پیژنو. کم از کم د معرفت حصه څه ده؟ کم از کم د معرفت حصه دا ده چې د الله یو کم سل نومونه دي چې د دې یو کم سل نومونو د دې د معنا نه، د دې د مفهوم نه، د دې د تقاضو نه، د دې د اثراتو نه ته 100% خبر. ستا یو وراره دی، زوی دی او هغه سره 10 ډیګریانې دي او تا ته 10 ونه ډیګریانې معلومې دي، بیا به ټول نظام ټیکي. او که تا ته د سره پته نو ته خپل وراره د سره نه پیژنې. هم په دې طریقې سره د الله 99 صفاتي نومونه دي، ته د سره په دې پوهېږي نه چې د الله د لطیف معنا څه نوم دی، د حنان څه نوم دی، منان څه نوم دی، د جبار څه نوم دی، د قهار څه نوم دی. نو په دې صورت کې گویا د الله د ذات پہچان تا ته د سره حاصل لري،
د نومونه زده کړي او د دې معنا او مفهوم او دا زده کېږي د علماو په مجلسونو کې. اقول قولي هذا واستغفروا لي ولسائر المؤمنین.